बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन دا ویډیو د مانځه باره کې دا زه دا تاسو سره شیر کول غواړم. که تاسو خیال کړئ نو دا به موږ پخوا ډېره اورېدله، اوس هم دا خبره کېږي چې د مانځه باره کې کله انسان مانځه ته ودرېږي نو د ده خیال چرته پکار دی. نو تاسو په دې سکرین باندې وګورئ. نو زه دا تاسو سره شیر کومه. د دې نه علاوه د علماو خبرې به هم زه تاسو ته پیش کومه او دا ډېرې د عبرت خبرې دي. ناظرین لازمي دا ویډیو وګورئ، انشاءالله چې په دې باندې به تاسو ته ډېره فایده میلاو شي. دا یو دوه چاټه دي، اکثر په دې نټ باندې هم گردش کوي او مخکې به علما نه هم دا مونږ اورېدل او اوس هم دا خبره که تاسو د عالم نه تپوس کوئ دغسې خبره کوي. په دې باره کې به زه تاسو ته د علماو خبرې هم پیش کوم. تاسو دا وګورئ، د پیله چاټ کې دی وایي کله چې ته مونځ شروع کوې نو ځمکې ته به ګورئ. نو وایي د دې فایده دا ده چې د مرګ نه بعد به مونږ ځمکې ته ځو. دویم نمبر دی وایي چې رکوع کوې نو خپو ته به ګورئ. نو دوی دا فایده لیکلي چې ساه وځي نو زمونږه د خپو د طرف نه وځي. بل طرف ته دی وایي چې سجده ولګې نو په سجده کې بعد پوزې ته ګورئ، ځکه چې په بدن کې د ټولو نه مخکې پوزه هورې کېږي. دریم نمبر دا وایي چې په تاخیه باندې کینی نو نظر په جولای باندې ساته. وایي د دې دا مقصد دی چې مونږه دنیا نه ځو خالی جولای به ځو. بل طرف ته تاسو وګورئ، دا کم چې بل چاټ دی تاسو دا وګورئ. په دې چاټ باندې هم تاسو غور وکئ. په دې کې وایي چې تاسو مانځه ته ودرېږئ نو دا ذهن کې وساتئ چې زه الله ته ولاړ یم او دې فایده دا لیکلې ده چې زه الله سره خبرې کوم. نو دا بالکل یو حقیقت خبره ده. او دویم نمبر رکوع باره کې وایي چې کله رکوع کې نو دا ځان سره وګڼه چې زه الله ته ټیټېږم او د دې فایده هم دا لیکلې ده چې د الله نه سوا زه چاته ټیټېدو والا نه یم. بالکل دا ښکلې خبره ده او داسې دم. او دریم نمبر سجدې باره کې لیکلي دي چې سجده د الله نه سوا بل چاته نه کېږي. بېشک الله نه سوا بل چاته نه کېږي. او فایده یې دا لیکلې ده چې دې سره د الله تابعداري زیاتېږي. نو دا هم ډېره ښکلې خبره ده او واقع داسې ده. او دی وایي چې کله په تاخیه باندې کښېنې نو نظر لاندې ساته. نو د دې فایده دا ده چې واقعي انسان کې سادګي او عاجزي راشي. دا ډېره لویه خبره ده. نو ناظرین دا تاسو ته ما یو دوه چاټه وښودل. په دې باندې علما کومې خبرې کړي راځئ چې هغه هم واورو. نو پهله مونږ منیر شاکر صاحب نه به واورو چې دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. تا ته چې په فقې کې کم نمونه مونځ ښودلی شوی دی هغې کې به ته 24 ګنټې دې ته ګورې چې پښو منځ کې مې فاصله څومره ده، ځکه چې احنافو ته یې ویلي دي چې 4 ګوتې فاصله به پکې ږدې. نو ته به هغې ته ګورې 4 ګوتې دي که نه. غوږونه ته به دومره ګوتې اوچتایي نو چې دې ته یې اوچتایي دې له به دې سوچ وي چې اوس غوږونو ته برابر شو که پچکیو ته برابر شو که اوږو سره برابر شي. هر یو شي کې به ستا سوچ اخشي ته وي، الله ته ستا سوچ نه کېږي. لاندې به بیا سجدې ځای ته ګوري، نه هغه ته به ګوري، دا لاندې کټو ګوتو ته به ګوري چې دې ځای نه به هوا وځي، نه ساه به وځي. اتحیاتو کې به دې ځای هسې ته په ایمان دا ټول مانځه کې سوچونه غیر الله ته دي که نه دي؟ دا تاسو منیر شاکر صاحب خبرې واورېدې چې د مانځه په باره کې انسان له پکار دا دي چې صرف یو رب ته توجه وساتي. راځئ چې اوس مونږه مولانا الیاس قادری نه واورو چې دې باره کې دی څه وایي. راځئ چې واورو. नमाज में वसवसों से बचने के लिए ये है कि नमाज शुरू करने से पहले उल्टे कंधे की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ 3 बार थू थू कर ले. 3 बार करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ लीजिए. और नमाज में जहाँ जहाँ नज़र रखना मुस्तहब है वहाँ नज़र रखिए. क़याम में सजदे की जगह पर नज़र रखना, रुकू में पुश्ते कदम पर पाँव जो ज़मीन पर रखे हुए इसका जो ऊपर का हिस्सा है उस पर नज़र रखे. सजदे में नाक अत्तहियातो पढ़ने की जो कैफियत है इसको कायदा कहते हैं, गोद में नज़र रखे. नाज़रीन دا تاسو واورېدل. نو ناظرین راځئ چې اوس مونږه د مفتی عبدالحبیب صاحب نه واورو چې دې باره کې دی څه وایي. راځئ چې واورو. जितना नमाज में कुरान पढ़ते हैं उतना तो समझ लेते, उसको तो अंडरस्टैंड कर लेते. कुरान की चंद मशहूर सूरतों का माना तो पता होता.
مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندھے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن کر. اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو، شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی کہ آپ بات کیا کر رہے ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں، نماز کو انڈرسٹینڈ کریں. ناظرین دا خبر تاسو د دې واورېدې. واقعي خبره ده چې دا دنیا دغه دنیا یو مثال ګرځي. دلته مونږه چې چاته ضرورت شي نو څومره منتونه زاره ورته کوو، او چې زمونږ د ټول ژوند ضرورت صرف الله ته دی نو هغه مونږ هېر کړی دی. او بیا مونځ خو داسې شیز دی چې په دې کې خو صرف الله ته ودرېدل دي. مونږ چې په مانځه ودرېږو چې مونږ دا خیال وکړو چې مونږ د الله په دربار کې ولاړ یو او مخاطب یو، مخامخ یو، او په عاجزۍ سره مونږ خپل الله نه غواړو. ناظرین الله تعالی دې مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله بیا به ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.